په پېښور کې د فحاشي په اړه باندې پولیسو چاپه وهلې ده او په لسګونو جنکۍ او هلکانې د نشې په حال کې لوس او بربنډ نیولي دي. ملګرو، نن له تاسو سره یوه داسې ویډیو شریکوم چې په پېښور کې نن سبا هم په مختلفو ځایونو کې د بدکاري اډې چلیږي او د داسې ښځو ویډیوګانې هم در سره شریکوم چې دوی ولې او د څه په خاطر دغو فحاشیو ته مجبوره شوي دي. پښتون ټایم چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. د ویډیو له شروع کولو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي هغو ټولو نه هیله او خواست دی چې پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، د اختر په دویمه شپه د پېښور پولیسو د صدر په بازار کې په یو کور چاپه وهلې ده چې پکې لسګونه جنکۍ او هلکانې د نشې په حال کې لوس او بربنډ نیولي دي. ملګرو، په دغه هلکانو او جنکیو کې چې 15 جنکۍ دي او 11 هلکان دي چې دلته د پېښور په صدر بازار کې په یو کور کې د فحاشي اډه چلوله چې په دغو نیول شویو جنکیو کې 9 د پنجاب صوبې د مختلفو ضلعو دي، 2 د کراچۍ او 4 نور د پښتونخوا دي او همداسې نیول شوي هلکان هم زیاتره له پښتونخوا سره تعلق لري. پولیس وایي چې دغه د فحاشي اډه د صدر په بازار په یو کور کې له ډېرې مودې څخه چلیده، خو موږ ته معلومات نه وو. خو کله چې موږ ته د دغه سیمې خلکو د دغه فحاشي اډې په اړه معلومات راکړ او د دې سیمې خلک ورڅخه ډېر په تنګ راغلي وو، نو موږ هم خپل یو ټیم جوړ کړ او چاپه مو پرې ووهله. ملګرو، نن سبا په هر ځای کې د فحاشي اډې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. خو که د دغو فحاشي اډو او دغو فحاشو ښځو په اړه موږ بنیادي فکر وکړو نو دا ویلی شو چې نن سبا ګراني تر حد زیاته شوې ده. د دې ټوله او لویه وجه دا هم ده چې نن سبا مالداره خلک او یا هم هغه خلک چې له هغوی سره پیسې وي دغه خلک د خپل زکات او خیرات پیسې غریبانانو ته نه ورکوي. په دغو نیول شوو ښځو کې چې وایي پولیسو ته په بیان کې وویل کله چې زما خاوند وفات شو نو ماته مې واړه بچان راپاتې شو او هیڅوک مې د ګټې وټې نه وو. نو کله چې به هم زه بازار ته د خیرات لپاره ووتم نو ډیرو خلکو به همدا راته ویل چې که ته له ما سره همدا غلط کار وکړې نو زه به تا ته پیسې درکړم او همداسې هر یو کس به د خرابې ښځې په نظر کتل. نو مجبوره شوم چې همدې کار ته مې لاس واچول. نو قدرمنو دوستانو، که موږ او تاسو ګورو که په پېښور او یا هم نورو ځایونو کې داسې ناروا کارونه کیږي، په دوی کې تقریبا ټولې د غربت او بېوسۍ له وجې نه همدا ناروا کارونه کوي. نو که چیرې د سیمې مالداره خلک د خپلې علاقې غریبو خلکو ته لاس ونیسي او کومک ورسره وکړي نو شاید دا کارونه ډیر راکم شي. امید ده چې زموږ ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.